السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو پښتنو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ وئ شپې ورځې مو هم ښې وي او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست هم درته وایو. ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه ویډیو چمتو کړې د نمبر سیسټم په باره کې، چې په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو چې باینري نمبر ډیسیمل نمبر سیسټم ته واړوو. په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ په دغه باینري نمبر باندې پوره عملیات ترسره کوو او پوره د عملي ډول د کار تاسو ته ښیو، د فرمولا تاسو ته ښیو چې څنګه دا چینج کیږي او څنګه تبدیل کیږي ډیسیمل نمبر ته او باینري نمبر. نو د مخکې له هغه چې ویډیو موږ شروع کړو، نو ستاسو ټولو دوستانو نه د هغو دوستانو ملګرو نه هیله کیږي که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی چې زموږ یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ په دا یوټیوب چینل باندې ډېرې بهترینې ویډیوګانې اپلوډوو. د نمبر سیسټم تر څنګ موږ د انټرنیټ نه پیسې ګټلو په باره کې ویډیوګانې هم اپلوډوو او زموږ په یوټیوب چینل کې شته. تر څنګ یې نوره د انګلیسي په باره کې او نوره ډېره مهمه ویډیوګانې، هغه ویډیوګانې چې تاسو پیدا ترې اخیستلی شئ او ګټه ترې ترلاسه کولی شئ، هغه ویډیوګانې موږ ستاسو لپاره په د یوټیوب چینل نه اپلوډوو. نو تاسو زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره خوندورې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. نو راځئ ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ، موږ تاسو ته ټوله پوره طریقه ښایو چې څنګه باینري نمبر ډیسیمل نمبر ته اړولی شو. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو، ورځو د ویډیو طرف. نو زه ځم ملګرو ووډ پروګرام خلاصوم، ووډ پروګرام باندې کلیک کوم. نو تاسو ته څو سوالونه ملګرو ما په حل شوي بڼه دلته راخوستي دي چې هغه حل شوي دي او په نورو نه بیا موږ عملیات ترسره کوو، هغه به حل کوو. نو دا سوالونه ملګرو تاسو وینئ دغه د باینري نمبر سیسټم څخه کنورټ شوي دي ډیسیمل نمبر ته. دلته یې لیکلي دي چې کنورټ باینري یو صفر یو نمبر چې دی دغه عدد د باینري نمبر دی د H2 ډیسیمل نمبر دا کوي دی ډیسیمل نمبر سیسټم ته. دا تاسو وینئ ملګرو د یو سل یو عدد چې دی دغه اخ شوی دی ډیسیمل نمبر ته چینج شوی دی. دلته ډیسیمل څه راغلي دي 15. د لاس قاعدات د ډیسیمل قاعدات څه د لاس هر هغه ملګري چې څوک د نمبر سیسټم سره مشکل لري نو بلد وي، نو موږ مخکې له دې نه یوه بله ویډیو اپلوډ کړې ده موږ په یوټیوب چینل کې شته، نو دوی کولی شي هغه ویډیو وګوري او پوره معلومات ترې ترلاسه کړي. د نمبر سیسټم د ټولو ډولونه موږ په ښودلي دي چې یو باینري سیسټم دی، ډیسیمل دی، اوکټیل دی او هیکس ډیسیمل سیسټم دی. دا ټول موږ پوره معلومات پاکې تاسو ته ښودلي دي او ټوله پوره قاعدې چې د ډیسیمل قاعده څه ده، د باینري نمبر قاعده څه ده، څو عدده پکې د ټول پوره معلومات تاسو په هغه بله ویډیو کې کتلی شئ ملګرو. نو ډېر داسې ملګري به هم وي چې د نمبر سیسټم به بیخي پېژني هم نه چې دا څه شی دی، نو هغه ملګري دې نه بیا په دا باندې بیا پوهېږي چې څوک کمپیوټر زده وي، کمپیوټر سره لږ بلدتیا ولري، او ډېر هغه ملګري پوهېږي بیا چې څوک کمپیوټر ساینس پوهنځی وایي. دغه موضوع چې دا ډېره د کمپیوټر ساینس پوهنځی پورې او په کمپیوټر پورې تړلې ده ملګرو. نو راځئ ملګرو ویډیو په طرف بیا ځو. نو دا ملګرو دلته یې دلته کنورټ شوي دي، دلته بیا د دویم سوال اړولی دی، دا 001 عدد باینري نمبر چې دی دغه یې بیا هغه ته اړولی دی، دا هم ډیسیمل ته وښیئ چې دې نه 2 ډیسیمل راغلي دي. نو دلته ملګرو دا څرنګه اړول کېږي، نو زه تاسو ته دا په 2 ډېرې ساده طریقې سره در اړوم تبدیلومه. نو لومړی ملګرو دا څنګه ښیي، دا عدد به تاسو لیکئ، دلته به لومړی عدد لیکئ، عدد به بیا په د کوم د باینري نمبر قاعده چې ده، مثال قاعده یې 2 ده، په دا کې به ضربوئ. دا بیا په څه کې ضربېږي، دې ته ویلې یایي د یو په توان د 2، 2 په توان د 1، 2 په توان د 0. دې ته ویلې یایي دا ویلیو ورې پورې ډېرېږي ملګرو، چې څومره عدد ډېر وي دومره یې د ویلیو ډېرېږي. اوس راځئ ملګرو زه اوس تاسو ته د همدې طریقه ښیم چې دا موږ څرنګه اړولی شو په کومه طریقه. نو ټول نه مخکې زه ملګرو تاسو دې سره ولبلدوم. نو دا عدد چې اړوئ ملګرو، دا عدد به تاسو راواخلئ، دلته بیا ولیکئ په د باینري نمبر کومه قاعده چې د 2 په دا کې ضربېږي دغه، او بیا دا د پوس د 2 په توان د 2، 2 په توان د 1، 2 په توان د 0. دا تاسو وینئ دا په د ویلیو ورو پورې ډېرېږي چې څومره عدد وي. مثال دلته د باینري نمبر عدد دی، د 0 نه به شروع کوئ تاسو د ویلیو تر عدد چې 15 وي، 15 پورې توان هم دلته اخلي، 15 پورې هم ځي. دا بیا په 2 کې بیا 2 ډبل ضربېږي، یعنې یو دلته ملګرو تاسو یو په 2 کې ضرب د 2 بیا ډبل ضربېږي. مثال هلته 4 شي، بیا به 4 ډبل ضربوئ، 8 به کېږي. په همدې طریقه ملګرو موږ دا اړولی شو. نو راځئ تاسو ته زه عملي کار پرې کوم چې دا موږ څنګه ولیکو او څنګه یې واړوو. نو دا تیار حل شوي سوالونه یې ملګرو دا ما تاسو ته راخوستي وي. نو زه دلته ملګرو اوس یو سوال لیکم، باینري نمبر عدد دلته لیکمه.
وبښئ. نو دلته ملګرو زه اوس یو عدد لیکم، مثال یو 0 یا زه یو اور کوچنی عدد لیکم، تاسو چې پرې پوه شئ. مثال دا نمبر موږ بدلوو، د څنګه اوس چینج کو بدل یې کو ډیسیمل نمبر ته، دا خو باینري نمبر دی. نو دلته زه راځم ملګرو، لومړی لیکمه مساوي. زه لومړی دا یو راولم. نو په دا کې یوه خبره بله شته ملګرو، که تاسو دا عدد د چاپ طرف نه راخلئ نو ویلیو بیا ورو په ورو کمیږي، او تاسو به هغه کومه چې ویلیو ډېره وي هغه ویلیو به اول په نظر کې نیسئ. لکه دلته مثال تاسو وینئ چې دلته 2 په نظر کې نیول شوي دي، بیا 1 بیا 0 ښي طرف ته کمیږي. او که تاسو دا عدد غواړئ چې د چاپ طرف نه راواخلئ، دلته د چاپ طرف نه عملیه پرې ترسره کړئ، بیا د چاپ طرف نه دا ویلیو ورو په ورو ډېرېږي تر دې ځایه به ښي لوس ته ډېرېږي. نو خدای دې وکړي چې دا هم ستاسو سرخلاص شوی. زه تاسو ته بیا هم ښیم، تاسو ته د سوال عملي ډول زه ښیم. دلته اوس موږ ملګرو د هغه د چاپ طرف نه دا سوال حل کوو. زه دلته اول راولم د یو، دا ملګرو زه بیا اوس ضربومه، دا زه اوس ضربومه په 2 کې، ځکه چې د باینري نمبر قاعده 2 ده. دا مې چې ضرب کړو دلته ملګرو زه بیا دې ته په توان ورکوم څه، ځکه چې دا عدد موږ ګڼو 1 2 3 د 3 عدد دي، ځکه چې ویلیو څونه شروع کېږي 0 نه شروع کېږي. نو دلته موږ لیکو چې 2 لیکو، ځکه چې دلته خو د 1 په 0 کښې 3 نه لیکو. دلته 2 لیکم په توان د 2 وبښئ، توان مې 2 ورکړه. دلته زه بیا اوس لیکم چې جمع یې کوم، دا 0 راولو، دلته زه 0 لیکم، او دته بیا زه ضرب ورکوم. دلته ملګرو دا بیا موږ ضربوو په څه کې، په 2 کې چې قاعده یې 2 ده، او توان یې دلته څه ورکوو موږ تاسو، دلته توان ورکوو 1، ځکه چې ورو په ورو کمیږي ښي طرف ته. موږ تاسو عدد د چاپ طرف نه راخوستی دی. نو بیا زه اوس جمع وهم، دلته به جمع ولیکئ، بیا به کوم عدد، بیا به د یو عدد بیا راخلئ، دلته په داسې کې به ولیکئ 1، او بیا به ضرب کړئ په 2 کې، ځکه چې قاعده یې 2 ده. زه لږ سپیس ورکوم دلته. دلته به توان څه وخوري ملګرو، دلته به توان 0 وخوري، ځکه چې ورو په ورو یې توان ویلیو څه کمیږي. دلته موږ 0 ورکوو، توان د 0. اوس راځو ملګرو دا حل کوو. دلته بیا زه مساوي علامه لګوم، مساوي. نو دا یو ملګرو په دا کې ضربوو په 2 کې، 1 اور 2 څه کېږي 2، بیا چې به 2 اور 2 سره ضرب شي څه کېږي 4. دلته موږ 4 لیکو، جمع یې دلته 0 دی ملګرو. دلته چې 0 ولګي دا په 2 کې نه ضربېږي، او دا به د خپل 0 دلته راخولو، بیا جمع لیکو. بیا ملګرو دلته راځو د یو په ضرب 2 0، دا یو په خپله راخولو، ځکه چې دلته 0 دی، په توان یې نشته، ویلیو یې 0، د یو خپله دلته راخولو، دا دلته لیکو. نو دغه اوس ملګرو بیا موږ دلته مساوي علامه وهو، دا سره جمع کوو، 4 جمع یې 0 هغه 4، او بیا جمع یې 15. نو دا 15 ډیسیمل شول ملګرو، دا ډیسیمل نمبر ته موږ واړوو. نو دلته به تاسو چې لیکئ، هر کله چې تاسو لیکئ دلته به یو سلیو چې لیکئ داسې د 2 لومړنه قاعده به 2 دلته بیخ تاسو لیکئ، خو زما په موبایل کې دا سیستم شته نه، دا ما په کمپیوټر خو دي اصلي کنوي. دا وینئ تاسو د قاعده یې بیخ ته په توان کې ښکته به تاسو لیکئ. نو دا قانون داسې دی، او ډیسیمل بیا داسې لیکئ، دی به هم قاعده لیکئ چې ډیسیمل ځای ډول لیکئ، خو زما په موبایل کې دا سیستم نشته. په دا کې دا په کمپیوټر ما سیخ کړي وي د سولونه، او په موبایل کې دا سیستم نشته، او زه دلته ډایرکټ دغسې لاس نه ورسره لیکم، ځکه چې بیا تاسو نه سرچپه کېږي. نو دلته به تاسو لاس هم لیکئ. دا ډیسیمل ته وغوښتل، زه په انګلیش سره ولیکم چې ډیسیمل سیمل. نو اوس راځو ملګرو بل سول هم دغه سول اوس زه ستاسو ته چپ طرف نه حل کوم، ځکه چې د ویلیو چپ طرف نه ښي طرف ته ډېره شي، او دا اوس چپ طرف ته ډېره شوې وه. نو راځئ دا طریقه هم زه تاسو ته ښیم. دلته به ولیکئ مساوي. اوس دغه سول موږ چپ طرف نه راخولو، 1 ضرب 2 په توان د څه بښئ، په توان د 0
جمع بیا موږ چیرې خولو بیا صفر خولو صفر دلته بیا ضرب علامه وهو په توان دی نو قاعده یې دوه په دوه کې ضربه وو توان دی څه په توان دی یو ځکه چې اوس موږ ښي طرف ته ویلیو ډېرېږي جمع یو ضرب قاعده یې دوه په توان دی څه دوه نو راځو اوس دا حل کوو ملګرو په همدې طریقه دلته بیا مساوي علامه لګوو دلته ملګرو د یو په دوه کې نه ضربېږي ځکه چې دلته په توان دا ویلي چې دا صفر دا په خپله د یو خولو جمع علامه لګوو دلته نو بیا ملګرو دلته موږ د صفر په دوه کې بیا هم د صفر په خپله راخولو ځکه چې دلته چې صفر وي دا عدد هم نه ضربېږي ته په صفر په خپله لګوو جمع دلته ملګرو بیا یو ور دوه دوه ور دوه بیا څه کېږي دوه په یو ور په دوه کې چې په دوه کې ضرب کوي هغه دوه په خپله او بیا چې دوه په دوه کې ضرب شي څلور دلته څلور لګوو نو دلته مساوي لیکو مساوي لیکو نو یو صفر یو هغه یو جمع یې څلور پنځه نو دا د پاسه د سره مساوي نه شول یو ډول راغلل نو په همدې طریقه یې هم ملګرو تاسو حل کولی شئ چې ویلي غواړئ چې ښي طرف ته ډېره شي که غواړئ چپ طرف ته ډېره شي که غواړئ چې ویلي یې ملګرو چپ طرف ته ډېره شي نو بیا به تاسو عدد هم د چپ طرف نه راخولئ که غواړئ چې ویلي یې د ښي طرف ته ډېره لاړه شي زیاته لاړه شي بیا به تاسو عدد هم د ښي طرف نه راخولئ نو بل سول موږ هم په دا کال کوو ملګرو دا خو د درې عددو موږ لږ ډېر سول ستر غوندې سول هم حل کوو مثال صفر یو یا صفر چې کوم رقمي پروا نشته نو راځو ملګرو دلته اوس دا هم لیکو دا عدد لومړی ګڼو یو دوه درې څلوېښت پنځه نو دا څو عدده ده پنځه عدده ده نو دلته موږ د صفر نه چې شروع شي صفر یو دوه درې څلور نو ویل یو د څلورو نه شروع کوو نو راځو دلته مساوي لیکو دلته مساوي لیکو ملګرو دلته د یو عدد راخولو موږ یو بیا ویلیو چې غواړو چې ښي طرف ته ډېره لوړه شي صفر راخولو صفر بخیر دلته د موبایل کې لږ مشکل دی ضرب هغه د صحیح کمپیوټر په رقم نه ښکاره کوي ضرب دوه په توان دی صفر جمع یو ضرب بخیر دا خو ما ایکس ولګوو ضرب دا که زه لږ مشکل لرم دا ضرب دلته یې معنی کې ګډوډ شي ضرب دوه په توان دی یو بیا جمع علامه لګوو بیا دغه بل دریم عدد راخولو جمع یو ضرب دوه قاعده په توان دی څو په توان دی دوې بیا موږ دلته جمع راخولو جمع بیا صفر ضرب دوه توان دی درې بیا موږ چیرې راخولو دلته بیا جمع لګوو جمع توان دی دوې جمع مساوي وبخښئ یو راخولو ضرب دوه په توان دی څه څلور نو اوس راځو دا سوال حل کوو نو دلته مې راشئ ملګرو تاسو به مساوي ولګوئ په دا کې مساوي هغه مچول نشانه مچول هغه اوس به راشئ صفر ضرب دوه هغه صفر په خپله دلته لیکو صفر جمع بیا دلته یو ضرب دوه هغه دوه بیا راځو یو ضرب دوه 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 وره دوه بیا څلور جمع بیا صفر ضرب دوه هغه صفر په خپله ځکه چې دلته د عدد صفر د نشي ضربېدلی
دلته په خپله صفر لګوو بیا جامع علامه وهو دلته یو ضرب دوه 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 وره دوه څلوېر بیا درې وره چې څلوېر ضرب کړو اته بیا چې اته ضرب کړو شپوړس یعنې څلور وره چې سره ضرب شي شپوړس راځي دلته موږ لیکو شپاړس دا مساوي کوو مساوي دلته راځو دوه جمع څلوېر شپږ جمع شپوړس څو کېږي 22 نو دا مساوي څه شول د 22 ډیسیمل سره ډیسیمل نو تاسو به دلته هغه قاعده لیکئ د ډیسیمل قاعده نو اوس زما موبایل کې دا سیستم نشته زه قاعده دلته ولیکم لاندې نو تاسو به قاعده حتما لیکئ ملګرو نو دا خو همدا طریقه وه ملګرو چې موږ تاسو ډیسیمل نمبر ته په همدا طریقه وړو باینري نمبر خدای دې وکړي ستاسو پورې پوه شوي وئ که څوک څه ستونزه لري تاسو ماته کمنټ هم کولی شئ نو اوس زه تاسو ته بله ساده طریقه هم ښیم ډېره یوه ساده طریقه چې ما په طریقه هم سوالونه دا سوالونه تاسو وینئ دا مو هم راولي دي دا مې تاسو ته تیار حل شوي بڼه راخوستي وي دا تاسو هم کتلی شئ دا ټول ما اړولی دي کنورټ کړي مې دي ډیسیمل نمبر ته هماغه طریقه تاسو پوه شوي وئ چې په کومه موږ اوس عملیه ترسره کړې او باینري نمبر مو ډیسیمل ته وړو نو تاسو ته اوس زه بله یوه ډېره ساده طریقه ښیم چې په همدې طریقه یې هم تاسو چې د هماغه طریقې نه هم د ډېره ساده طریقه وي تاسو اړولی شئ نو را به شئ ملګرو تاسو اول دلته تاسو ته د هماغه لومړی سوال ښیم کوم چې موږ عملیه په ترسره کړه او ومې لیکه نو دا سوال ملګرو دلته تاسو وګورئ په همدغه طریقه هم اړول شوی دی ډیسیمل ته چې څه راغلی دي 15 ترې راغلی دي هغه ډیسیمل نو دا څنګه اړولی شو موږ همدا طریقه هم اوس تاسو ته زه ښیم نو را به شئ ملګرو تاسو به دلته هغه باینري نمبر ولیکئ باینري نمبر څه دی یو سل یو دلته لیکل شوی دی نو د هر یوه نمبر ته د څه دی درې دی د هر عدد ته به تاسو دلته درې صفرونه لګوئ لکه مثال دلته صفرونه لګوم درې یا څلور مثال څلور چې څو عدده وي مطابق صفرونه مثال چې دلته 15 عدده وي 15 وره صفرونه به لګوئ چې 3 عدده وي ما 3 وره صفرونه ولګول څلور نو دغه صفرونه اوس څه رقم ته دي ملګري دا هر صفر یو په دوه کې ضربېږي مثال لکه دلته تاسو وینئ لکه څنګه چې هغه ویلیو کې ضربېدل چې یو ور دوه وره دوه څلوېښت د صفرونه هم داسې ضربېږي ملګري دلته د لومړی صفر چې دی دلته مو تاسو ته لیکلي دي لومړی صفر یو دی بیا دویم صفر دوه بیا څلوېښت کېږي بیا اته کېږي بیا شپوړس کېږي دغسې پسې 22 بیا 40 شپېته هماغسې پسې ډېرېږي دغسې نو تاسو به دا عدد داسې معلوموئ ملګرو لومړی تاسو دلته وګورئ لومړی صفر دلته تاسو درې ټیپه ورکړي دي لومړی صفر څو دی یو عدد دی که نه د یو په یو بدلېږي لومړی صفر څو دی یو دی دلته لومړی چې دی په لومړی عدد کې د عدد به تاسو د ښي طرف نه جمع کوئ لومړی چې دلته په باینري نمبر کې یو دی دلته موږ په د لومړی صفر کې کوم عدد دی یو عدد دی نو د یو به تاسو ان کوئ دا خو یو نه شو نو دویم دلته په باینري نمبر کې چې دی صفر دی نو صفر به دلته تاسو په خپله پرېږدئ په دویم صفر کې ځکه چې په دویم صفر کې چې راځي دوه راځي دا خو دلته صفر دی دنه به تاسو تیر شئ نو بیا په دریم نمبر کې دلته چې راځي باینري نمبر بیا یو دی د یو ته تاسو کوم عدد ان کوئ دلته به دریم صفر دریمه خانه به تاسو ان کوئ په دریمه خانه په دریم صفر کې کوم عدد راځي څلور راځي نو د څلور به تاسو ان کوئ دلته عدد ختم نه شو که عدد پسې ډېر و څلور پنځه د یو باینري نمبر یو دغسې پسې مخکې پسې دی نو اوس دلته موږ یو اول عدد ورته ان کړو ځکه چې په لومړی عدد کې یو دی دا لومړی عدد شو په اول صفر کې یو راځي د دویم نه موږ تېر شو ځکه چې دا خو صفر دی دلته هم په خپله صفر دی صفر نه اخیږي که نه یعنې تورېږو دریم عدد کې چې دلته څلور دی څلور به تاسو ان کوئ څلور یو څه کېږي 15 نو دا همدا طریقه شو نو زه تاسو ته په همدې طریقه هم عملي سوال هم بیا لیکم بیا هم دلته سوال هم درته ښیم خدای دې وکړي چې په دا طریقه هم لږ څه پوه شوي وئ نو اوس د کو سوال ته هم وګورئ دلته دا ډېر ستر سوال لیکل شوی دی ملګرو نو دا څه خانې دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته خانې دی که نه دا اووه دی که اته خانې دی نو تاسو دلته وګورئ ملګري دې ته هم په همدې ډول خو دلته موږ جلا صفرونه ځکه نه دي لیکلي چې ځکه د صفحه د کمپیوټر په رقم نه د موبایل وورډ پروګرام دا کې ډېر صفرونه چې موږ دلته ولیکو بیا راسره وډه کوي خو دلته موږ په همدې ډېر ځکه نه دي لیکلي چې دلته د عدد زر تر پوره شوی دی که هر کله تاسو د عدد زر نه پوره کړئ مثال یې دنه پسې ډېرېدل بیا تاسو کولی شئ ډېر صفرونه ولګوئ نو دلته موږ راځو اوس لومړی کوم جمع کوو د یو عدد ته راځو په د یو خانه کې لومړی څه دی یو دی دا خو موږ ان کړو دویمې ته راځو په دویم کې صفر دی دویمې نه موږ بیا تېرېږو دلته دا پرېږدو په څلورم په دریم کې چې دلته په دریم کې صفر دی دلته په دریم کې د دریم ته ان کوو څلور نه شو دغسې اوته بیا په څلورم کې بیا ولته څه دی یو دی بیا موږ د څلورم دلته ان کوو په ځای کې اوته راځي
د پنځم کې بیا سوري ورته بیا یو دی لګېدلی دی ځکه چې صفر نه ښکېږي جمع کېږي او کوم عدد شان وي یو وي جمع کېږي دلته بیا شپوړه سي دغسې په شپږم کې 14 په اووم کې 40 شپېته نو تاسو چې هر کله دا عددونه دلته ان کړل تاسو ته به دلته معلوم شي چې کوم ان شوي دي دلته د یو نمبر والا هم ان شوی د څلورو هم ان دی د اوتې هم ان دی د شپوړسې هم ان دی او د 14 40 شپېته هم ان دی دا به تاسو په خپل منځ کې سره جمع کړئ 40 شپېته 14 شپوړه 7 څلوېښت 2 یو دا چې څو کېږي دغه به تاسو دلته ولیکئ نو دا دلته څو راغلی دي 125 نو دا عدد ډیسیمل ته وغوښته نو تاسو به همدا ډول قاعده لیکئ ملګرو ډیسیمل په باندې کې لاس ویني چې لیکل شوي دي په همدې ډول دغسې به باینري سره هم قاعده لیکئ هر نمبر سره به په همدې طریقه قاعده لیکئ نو خدای دې وکړي چې ملګرو لږ سار مو پر خلاص شوي وي نو زه دلته یو لمبر لیکم په دا ځای کې تاسو ته دا ښایم دا وینئ ملګرو دا مو هم دلته اړولی دی هر یو ته ما جلا جلا صفر ویل دلته مې دا یو صفر لیکلی دی درې وره یو دا باینري نمبر دلته مو هر یو ته جلا جلا صفرونه امیر کړي دلته دا تاسو وینئ دلته تاسو دلته بل نمبر ولیکم مثال دلته زه یو صفر دا مو ولیکه دا اوس زه څنګه کولی شم چې ډیسیمل ته په همدې طریقه وړم دلته زه یو جلا جلا صفرونه لګوم 40 ته لومړی صفر ته مې 4 صفرونه ولګول بیا مې د دویم یو عدد ته 4 صفرونه ولګول بیا مې د دریم عدد ته 4 صفرونه ولګول او بیا مې د څلورم عدد ته 4 صفرونه ولګول نو دا عدد چې دی ملګرو دا بیا د ښي طرف نه جمع کېږي نو اوس موږ راځو دلته خو موږ معلوم کړي دي چې په لومړی صفر کې څه دی یو دی په دویم کې 2 او په دریم کې 4 او په دریم کې 8 او دغسې په څلورم کې 14 دي نو لومړی راځو دلته په د باینري نمبر کې لومړی څه دي صفر دي موږ د صفر نه تېرېږو ځکه چې صفر خو نه جمع کېږي که نه دې نه تېر شو دا مو پرېښودو دا نه ان کوو دلته په د دویم کې څو دي بخښئ زه لږ دلته تاسو ته په سر د نمبر په ولیکم دلته په د دویم نمبر کې په د دویم کې څو دي په دویم کې خو دلته په دویم کې څو دي دلته په دویم کې خو 2 دي دلته موږ 2 ولیکو دا یو ان کوو ځکه چې دلته عدد کې یو راغلی دی که نه په باینري نمبر کې او په دریم کې دلته څو دي په دریم نمبر کې دلته په دریم نمبر کې دلته څه راځي 4 راځي موږ دلته 4 هم لیکو او دلته بیا په دریم نمبر کې به ولته څو راځي وبخښئ دا په دریم نمبر کې دلته 4 راځي او په د څلورم نمبر کې به څو راځي 4 چې 2 ور سره جمع کړو 8 نو دا 8 هم دلته موږ لیکو 8 نو په د اول قدم کې دا پوره شول په د اول عدد کې د اول عدد په هغه کې په خانه کې په صفرونو کې دا پوره شول نو تاسو سره که عدد ډېر وي نو تاسو دغسې پسې ځئ تر 8 14 12 څلور شپېته او که کم یو مشکل نشته صفرونه د ولې پورته کېږي نو دا د درې عددونو په صفرونه زموږ څخه ټول پاتې شول او موږ په د یو عدد صفرو کې دا پوره کړه نو دا به تاسو سره جمع کوئ 8 څلوېښت څو کېږي 12 2 14 نو دا څه راغی ورنه دلته د دغه نه راغله 14 ډیسیمل نمبر 14 ډیسیمل نو تاسو به دلته قاعده لیکئ ځکه چې زما په موبایل کې دا مشکل کې دي دا قاعده دلته لیکلی نشي په سمه طریقه سمه توګه نو زه ډیسیمل سره لیکم نو خدای دې وکړي ملګرو چې په ویډیو نه پوه شوي وي ټولې طریقې تاسو زده کړې وي نو همدا ساده طریقه مو هم زده کړې وي هغه بله طریقه مو هم زده کړې وي کومه طریقه په همدې ډول چې دا فورمولې پکې استعمال شوي موږ عملیه په ترسره کړې واضح مو تاسو ته ټول وښودل نو په راتلونکي کې ملګرو موږ تاسو ته د نوره نمبر هم ښیو تاسو سره به دا سوال چې د نوره نمبر د نه وکړل نو دا ویډیو ډېره پسې زیاتېږي ځکه چې دا ویډیو تر 60 منټو هم وغوښته نو موږ به تاسو ته ملګرو په د نورو نه هم بېله بېله ویډیو جوړوو چې باینري نمبر اوکټیل ته څنګه اړولی شو هیکساډیسیمل ته څنګه اړولی شو دغسې بیا ډیسیمل نمبر دوباره باینري ته څنګه کنورټ کولی شو او دغسې ډیسیمل نمبر اوکټیل ته څنګه کنورټ کولی شو بدلولی شو نو په همدې ټولو باندې به موږ تاسو ته بېله بېله جلا جلا ویډیو اپلوډوو نو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ د نورو مهمې ویډیوګانو لپاره نو له اوس لپاره ملګرو ښه وخت درته غواړم ښه ژوند مخه